پر افغانستان د پاکستان د هوایي بمبار وروسته د عمران خان تازه څرګندونې او د اسلامي امارات ملاتړ د پاکستان پر خلاف عمران خان وایي اوسنی ائتلافي حکومت به تر 4 یا 5 میاشتو سقوط شي. د پاکستان پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي عمران خان وړاندوینه کړې چې اوسنی حکومت به له 4 تر 5 میاشتو زیات دوام ونه کړي. هغه په دې باور دی چې د حکومت سقوط به له اډیاله زندانه د هغه د خلاصون لاره هم هواره کړي. عمران خان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي له همدې امله پیپلز ګوند په کابینه کې نه دی شامل شوی. ښاغلي خان وویل چې د هغه په وړاندې قضیه بې بنسټه ده او ادعا یې وکړه چې خزانې ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی ځکه چې له انګلستان څخه لیږدول شوي پیسې د حکومت په واک کې وي او د جرم هیڅ نښې نښانې پکې نه لیدل کیږي. ښاغلي خان ویلي دي چې اوسنیو حالاتو ټول نظام افشا کړی دی او زیاته یې کړه چې په هر څه کې لاسوهنه روانه ده. ښاغلي خان په خواشینۍ سره وویل چې د ایران او افغانستان سره د پاکستان اړیکې خړې پړې شوي دي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا به په هېواد کې د ترهګرۍ د زیاتوالي لامل شي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.